أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله خالقنا العظيم. معزز سامعین و ناظرین ورونو، پرونی درس کې مو د قرآن کریم د تفسیر د مقدمه په تور باندې 15 یا شپږ مباحث ذکر کړي و. د نن ورځې د درس اولنی مبحث دی بیان د فرق کې بین الحدیث القدسی والقرآن العظیم والحدیث النبوی. ستاسو که خیال وي کلم چې علماء کرام د قرآن کریم آیت ذکر کوي نو وی قال الله تبارک وتعالی. د آیت د ذکر کولو سره دا سی وای حدیث مبارک چې ذکر کوي د حدیث مبارک د ذکر کولو سره بیا دا سی وای چې قال النبي صلی الله علیه وسلم یا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث قدسی چې کله ذکر کوي نو په حدیث قدسی کې بیا وی قال النبي صلی الله علیه وسلم قال الله سبحانه وتعالى یا یقول الله سبحانه وتعالى. او کله چې داسې وویلی شي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمای چې یقول الله سبحانه وتعالى یا قال الله سبحانه وتعالى، نو دې دوران کې مونږ تاسې وایو چې دا حدیث قدسی دی. د حدیث قدسی څه معنی؟ دا مې ته ولګو دا کار کې نه کېده نه چې کې کوي. نو مولوي صاحبانو دې تراشئ حدیث راغلی دی نو حدیث لغتن دا ضد القدیم دی، د قدیم ضد. قدیم چې دی دا پخوانی ته ویلی کیږي او هر هغه څیز چې جدید او نوی په نوی را پیدا شي نو دې ته ویلی کیږي حدیث. اصطلاح کې حدیث چاته ویلی کیږي نو علماء زمونږ لیکي ما اضیف الی النبی صلی الله علیه وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتنا. هغه چې اضافت او نسبت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته شوی وي او عام ده چې دا نسبت نبی علیہ السلام ته شوی چې د نبی علیہ السلام وینا مبارک وي، که د هغه مبارک فعل وي، که د هغه مبارک تقریر وي او که د هغه مبارک صفت وي. خو چې اضافت و نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوی وي دې ته ویلی کیږي حدیث. مثال د قول لکه څنګه دا د حدیثو کتابونه چې مونږ تاسو راواړو، لکه مثلا د صحیح بخاری اولنی حدیث مونږ تاسو ته الترازی پر روایت د عمر رضی الله تعالی عنه محبوب فرمای انما الاعمال بالنیات، یقینا دارومدار د اعمالو دا په نیت باندې نه. نو تاسو ګورئ نبی علیہ السلام وی انما الاعمال بالنیات، دا د محبوب قول دی او داغه مبارک وینا ده، خو حدیث دی. اضافت نبی علیہ السلام ته شوی او د محبوب قول دی. دویم
هغه چې اضافت نبی علیہ السلام ته شوی وي او د نبی علیہ السلام فعل وي دغه مبارک کړنه وي او کردار وي هغې تم حدیث ویلی کیږي لکه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صلو کما رأیتمونی اصلی ای صحابه کرامو تاسو لمونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو ما لره وینئ چې دا زه لمونځ کومه دا سره که لمونځ چې زه کوم او ما وینئ نو تاسو هم دقسې مونځ کوئ نو په دې ځای کې چې دا سره که ما وینئ چې زه لمونځ کوم دقسې مونځ کوئ نو دا مونځ کول خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل دی نو نبی علیہ السلام ته نسبت شوی دی تم حدیث مبارک ویلی کیږي د دې وجه نه تاسو چې اورئ نو کله ناکله د کتابو کې هم راځي دا د مناظرو په میدانونو کې هم دا ملایان دی او بل نه مطالبه کوي وي قولي حدیث راته پیش کا او یا کله یو حدیث یو ملا صاحب پیش کی نو دا بل ورته وایي دا خو قولي حدیث نه دی دا فعلي حدیث دی دا د اصول الحدیث مسله ده چې مرتبه د حدیث قولی مقدمه ده او که د حدیث فعلي دا ځان ته خبرې دي خو صرف دومره ځان سره یاد کوي چې فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم حدیث دی دریم د نبی علیہ السلام تقریر دې ته ویلی کیږي چې د محبوب په مخ کې یو کار شوی وي او نبی علیہ السلام هغه رد کړی نه وي نو خلک وایي چې په دې دوران کې د محبوب تقریر موجود دی د هغې دپاره علما ډېر مثالونه وړاندې کوي یو مثال لکه د اذان سنتیت یو یا دویم مثال تاسو وګورئ کلم چې دا علما کرام د نعتخوانۍ دپاره دلایل ذکر کوي چې نعتخواني دا ثابته ده نو د هغې په باب قولي روایات هم راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان رضی الله عنه ته ویل چې وهجو یا حسان د کفارو بدی بیانوه روح القدس تا مدد کی چې جبریل علیہ السلام دی نو ته وګوره په دې باب قولی روایت شته او بیا وی په دې باب تقریری روایت هم شته دی تقریر داو چې حسان رضی الله عنه به د نبی علیہ السلام په مخ کې اشعار ویل او محبوب به اورېدل کله به مبارک په منبر ناست و اشعار به ویل او محبوب به اورېدل نو چې دا اشعار د حسان رضی الله عنه نبی علیہ السلام اوریدل او مبارک به ورته غوږ ایښی وه نو دې ته تقریري روایت ویلی کیږي تقریر هم د نبی علیہ السلام شته د نبی علیہ السلام د صفت مثال هغه چې د نبی علیہ السلام اوصاف پکې ذکر وي یا د نبی علیہ السلام شمایل پکې ذکر وي تاسو د احادیثو مبارکو کتابونه چې راواړوئ نو په کتبو د احادیثو کې یو باب هغه د نبی علیہ السلام په صفاتو باندې محدثین کرام لګی او بیا خاص کر امام ترمذی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی په نوم د شمایل ګرچې دا ځان ته مستقله رساله ده شمائل الترمذی خو لیکنه هغه اوس د ترمذی په دویم جلد کې هغې سره یو ځای ده ځان ته مستقله رساله ده بازار کې پیدا کیږي هم په هغې کې د نبی علیہ السلام اوصاف ذکر کړي او د هغې اوصافو د جملې نه حسین رضی الله تعالی عنه وی سألت ابي عن سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ما د خپل والد ګرامی نه د نبی علیہ السلام د سیرت اړوند پوښتنه وکړله نو مبارک هغه راته وایي وفرمیل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دائم البشر سهل الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح نبی علیہ السلام ته رب العالمین داسې بهترین صفتونه ورکړي وه بدخویه نه وه بازار کې چغې او شور نه جوړه وغیره څومره اوصاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو اورو نو دا کوم اوصاف د نبی علیہ السلام چې را نقل دی او صحابه کرامو بیان کړي دې تم حدیث ویلی کیږي ولې ځکه د دې اضافت او نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دي نو خلاصه لن به ذهن کې دا کېنوئ چې حدیث چاته ویلی کیږي وی حدیث ما اضیف الی النبی صلی الله علیه وسلم
هغه چې نبی علیہ السلام ته نسبت شوی وي من قول او فعل او تقریر او صفت عامه ده، که د محبوب قول وي، که د محبوب فعل وي، که د محبوب تقریر وي او که د محبوب صفت وي، دې ته حدیث ویلی کیږي. دویم دی دوستانو حدیث قدسی. نو د حدیث تعریف خو مو پیژنده. قدسی راغی نو قدسی چاته ویلی کیږي؟ نو قدسی کی یا راغلی د منصوب بسوی قدس، منصوب بسوی قدس. نو چې قدسی کی یا راغله منصوب بسوی قدس، نو قدس ته د دې قدس راځي په معنا د پاکی سره. موږ تاسو ویل الله تعالی مقدس ذات دی، نو مقدس ذات معنا پاک ذات دی. نو د دې احادیثو نسبت دا چې قدس ته کیږي نو تعظیمن کیږي، او قدس په معنا د تنزیه او په معنا د پاکی سره راځي. اصطلاح کې حدیث قدسی چاته ویلی کیږي؟ وی حدیث قدسی آغا دی چې ما یضیف النبی صلی الله علیه وسلم الی الله تعالی سبحانه. حدیث قدسی دی ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین ته نسبت کوي او رب العالمین ته اضافت کوي. یعنی کله چې مبارک حدیث بیانې هغه عام حدیث، نو خپل خبره د مبارک ذکر کی، او کله چې حدیث قدسی ذکر کوي وی حدیث خو مبارک فرمای چې قال الله سبحانه وتعالى، یا مبارک فرمای یقول الله سبحانه وتعالى، رب العالمین فرمای. نو اضافت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین ته وکي دې ته ویلی کیږي حدیث قدسی. نو د دې دپاره بیا الفاظ دي. یو لفظ دام دی ورته موري صاحبانو. صحابی مبارک فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی. صحابی مبارک فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الله سبحانه وتعالی. صحابی مبارک فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، فيما يرويه عن ربه عز وجل. نو دا چې وی نبی علیہ السلام فرمایلی په هغه کې چې د مبارک د خپل رب نه روایت کوي، نو دا الفاظ د حدیث قدسی دي. اوس چې هر کله صحابي مبارک وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی قال الله سبحانه وتعالی، نو بیا د حدیث قدسی او د آیت په درمیان کې فرق څه شی دی؟ و آیت کې مونږ تاسو وی چې قال الله سبحانه وتعالى، او دلته راغله چې نبی علیہ السلام فرمای قال الله سبحانه وتعالى. د دواړو په درمیان کې فرق په کوم ځای کې دی؟ نو علما لیکي یو فرق دا دی، عام فرق علما ذکر کوي، و قرآن کریم لفظا او معنا دا دواړه من الله عز وجل، الفاظم د الله تعالی د لوري دی او معنیم د رب العالمین د لوري ده. او هر چې حدیث دی نو دا چې دی معنی من الله ده، او الفاظ چې دی دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لوري دی. معنی د رب العالمین د لوري ده او الفاظ د مبارک د لوري دی. دا یو فرق. دویم فرق علماء کرام دا کوي چې په قرآن کریم کې تحدا شته دی، او په حدیث مبارک کې چې دی هغه تحدا نشته یا تحدی په دې معنا باندې. یعنی قرآن کریم هغه کتاب دی چې د اعجاز نه ډک دی او خپلو ټولو مخالفینو ته تر ورځ د قیامت پورې چیلنج ورکړی چې زما په مثل باندې په یو آیت خو راتګ وکئ. نو دا د قرآن کریم اعجاز دی چې د قیامت تر ورځې پورې څوک د قرآن کریم په مثل باندې راتګ نشي کولی. د اعجاز نه ډک کتاب دی. او هر چې حدیث قدسی دی نو په حدیث قدسی کې مولوی صاحبانو هغه چیلنج نشته، تحدي نشته دی پکې. قرآن کریم کې تاسو وګورئ 3 چیلنجونه قرآن کریم خپل مخالفینو ته ورکړي. بقره کې چیلنج ذکر دی فاتو بسورة من مثله،
دارنګې دوه ځای نور چیلنج راځي د قرآن کریم په باره کې نو قرآن کریم خپل مخالف ته دایما د قیامت تر ورځې پورې چیلنج ورکړی او چا د قرآن کریم په مثل راتګ نه دی کړی او په حدیث قدسي کې دا نشته. دریم فرق علماء کرام دا ذکر کوي چې حدیث قرآن کریم چې دی نو لا ينسب الا الى الله عز وجل، د قرآن کریم نسبت به نه کیږي مگر تنها رب العالمین ته به کیږي چې دا د رب العالمین وینا ده. او هر چې حدیث قدسی دی نو تارة ينسب الى الله عز وجل و تارة ينسب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله نسبت رب العالمین ته کیږي قال الله سبحانه وتعالى، کله نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیږي، نو کله به نسبت نبی علیہ السلام ته کیږي او کله به نسبت الله تعالی ته کیږي. او هر چې قرآن کریم دی نو د قرآن کریم نسبت تنها یوازې او یوازې رب العالمین ته کیږي، بس نبی علیہ السلام ته نسبت نه کیږي. څلورم فرق علماء کرام دا ذکر کوي چې قرآن کریم ټول تعریف کې منگو تاسو اویل چې دا منقول دی الینا بنقل متواترنا، دا د تواتر په طریقه مونږ ته راغلی دی. نو چې د تواتر په طریقه راغلی نو لہذا منکرم کافر دی. او هر چې حدیث قدسی دی نو حدیث قدسی چې دی دا دایما په طریقې د تواتر نه وي رانقله بلکې کله ناکله په طریقې د اخبار احاد هم رانقل وي. نو په قرآن کریم کې تواتر دی او په حدیث قدسی کې دایما تواتر نه وي، کله رانقل وي د یو کس نه هما، یعنی په طریقې د خبر واحد سره. پنځم فرق علماء کرام دا ذکر کوي چې قرآن کریم متعبد بتلاوته دی او حدیث قدسی داسې نه دی. څه معنی؟ یعنی قرآن کریم انسان خارج الصلاة هم لوستی شي، باعث د اجر او د ثواب دی، او داخل الصلاة هم لوستلی کیږي، باعث د اجر او د ثواب دی. او هر چې احادیث قدسیه دي نو دا خلک خارج الصلاة لولي ولیکن داخل الصلاة خو یې نه لولي. تر اوسه به چانه تاسو نه اورېدلي چې هغې مونځ کې قرائت د حدیث قدسي کړی سره د دې نه چې ویلی کېږي چې قال الله عز وجل. نو دی پنځم فرق علماء کرامو ذکر کړی دی. فرق په مابین د حدیث قدسی او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د نبی علیہ السلام د احادیث النبی او د حدیث قدسی په درمیان کې فرق څه شی دی؟ نو مخکې موږ تاسو یو خبره وکړله چې حدیث قدسی هغه چې الفاظ من الله نو او معنی د رب العالمین د لوري وه. نو که تاسو وایي چې بیا خو حدیث د نبی علیہ السلام هم همدغسې دی، ولې را به شي دې ځای کې سوره نجم کې موږ تاسو به دا وضاحت وکړو. رب العالمین فرمای وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي بلکې مبارک چې څه ویلي نو دا وحی د رب العالمین د لوري چې دته وحی کیدی شي. نو بیا خو په دې ځای کې په حدیث قدسی او په حدیث د نبی علیہ السلام کې هم الفاظ دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوري دي او معنا د رب العالمین د لوري ده. نو چې هر کله الفاظ د نبی علیہ السلام د لوري دي او معنا دواړو کې د الله تعالی د لوري ده نو بیا څنګه وایي چې حدیث قدسی کې الفاظ د نبی علیہ السلام د لوري دي او معنا د الله تعالی د لوري؟ دا خو حدیث د نبی علیہ السلام هم دی. نو فرق د کوم ځای نه راغی؟ په کتبو د اصول الحدیث کې چې علما کلم دا فرق ذکر کوي نو بیا وایي چې دلته عمیق اشکال نه لکه دا فرق ګران نه که دلته دا تعبیر وکړي نو عام حدیث سره څه چل کې هلته خو معنا د الله تعالی د لوري ده او الفاظ د نبی علیہ السلام د لوري دي. نو د دې وجې نه بیا علما کرام را لیږي په دې ځای کې د احادیثو د نبی علیہ السلام تقسیم کوي. یو قسم د احادیثو ذکر کوي احادیث توقیفی او دویم ذکر کوي حدیث توفیقی. احادیث توقیفی او احادیث توفیقی. حدیث توفیقی دا هغې ته ویلی کیږي چې دا موقوف وي په شرع باندې او اجتهاد او استنباط ته پکې دخل نه وي
او هر چې هغه روایات دي چې د نبی علیہ السلام اجتهادات دي لکه مثلا هغه چې اجتهادات لره پکې دخل نه وي، لکه مثلا مسله د منځ راواخله، مسله د اودس راواخله، نبی علیہ السلام بیان کړي د امت ته، خدا په داسې انداز چې موقوف علی الشرع ده او په دې کې اجتهادات ته دخل نشته دی. دا یو قسم. او دویم هغه احادیث دي چې هغه احادیث توفیقی دي. احادیث توفیقی دي ته ویلی کیږي چې دا په دې کې اجتهاد او استنباط لره دخل وي. نو چې هر کله احادیث دوه قسمه شول، توقیفي هغه چې موقوف دي علی الشرع او په هغې کې استنباط او اجتهاد لره دخل نه وي، او دویم هغه دي چې احادیث دي خو په هغې کې اجتهاد او استنباط لره دخل وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې اجتهاد کړی وي او استنباط پکې کړی وي. نو دا کوم احادیث چې توقیفي دي نو په هغې ځای کې بیا علما کرام لیکي د هغې معنا د رب العالمین د لوري دا خو لیکن الفاظ د نبی علیہ السلام د لوري او چې دا کم احادیث دوی توفیقي ذکر کوي نو دا خو چونکې اجتهاد دی او استنباط دی نو دوی وي په دې ځای کې لفظ او معنا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوري. نو دا فرق په دې ځای کې علما کرامو ذکر کړی دی چې دا د حدیث قدسی او دې طرف ته د حدیثو د نبی علیہ السلام په درمیان کې فرق. دویم مبحث د ننني درس هغه تعریف د وحی او اقسام د وحی. چونکې مولوي صاحبانو قرآن کریم خو وحی ده او دا اوس تاسو ته ما آیت ولوسته چې وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. نو وحی چاته ویلی کیږي؟ لغتا وحی کله راځي په معنا د خفا سره، پټوالی، او وحی کله راځي په معنا د سرعت سره، جلتی سره. په دې معنا باندې چې یوه وینا په پټه طریقه د جلتی په انداز کې یو چاته القا کړی شي، دې ته وحی ویلی کیږي. او دا وحی په شریعت کې کله ناکله استعمالیږي په معنا مصدری سره، دا اوس مو چې معنا وکړله، او کله مصدر مبنی للمفعول استعمالیږي په معنا د موحا سره. نو وحی چې په معنا د موحا سره شي نو موحا معنا القا کړی شوی. دا وحی چې په معنا مصدری سره راواخلو نو شریعت مطهره چې مونږ تاسې وګورو نو دې ځای کې وحی په پنځو معناګانو استعمال ده. کله وحی راځي په معنا د الهام مصطلح. هلکه الهام چاته ویلی کیږي؟ دا د صوفیه کرامو په مجالسو کې مونږ تاسې اورو وی لکه پلاني سړي ته الهام کیږي. نو د الهام معنا څه شی ده؟ الهام معنا دا ایقاع کلام الخیر فی القلب. د خیر القا د یو نیک انسان په زړه کې وشي دې ته ویلی کیږي الهام. او که تاسو تنها داسې تعبیر وکړئ مولوي صاحبانو چې الهام ویلی کیږي ایقاع یا القاء الکلام فی القلب یا فی الباطن، د انسان باطن ته د یو کلام او د یوې وینا القا. نو دا باطن ته چې القا کیږي نو بیا صوفیه کرام لیکي په غټه کچه باندې دا بیا دوه افراد لري، یو ته کشف ویلی کیږي او دویم ته مکاشفه ویلی کیږي. کشف علماء کرام لیکي دا عبارت دی د رؤیت او د لیدو د یو څیز نه یا د ښکاره کیدو د یو شي نه
په شیشه د نفس کې. او مکاشفه عبارت دی د لیدو د یو څیز نه یا د راښکاره کېدو د یو شي نه په شیشه د قلب کې. کله چې یو شی په شیشه د قلب کې راښکاره شي دې ته مکاشفه وایي، او که یو شی په شیشه د نفس کې راښکاره شه دې ته کشف ویلی کېږي. په کشف کې مولوي صاحبانو دخل شیطانی ډیر وي، او په مکاشفه کې دخل شیطانی نه وي. کشف کې دخل شیطانی څنګه وي؟ دا به راشي د تصوف اصطلاح ده، خپل ځای کې انشاءالله موږ تاسو وضاحت کوو، تاسو ته په مکاتیبو کې او د جمعې په درسونو کې ما دا خبره بار بار څرګنده کړې ده. د انسان باطن ته القا کېږي، کله د باطن ته بعضې خبرې راځي، او دغه باطن د انسان په باطن کې قلب دی، او د انسان په باطن کې نفس دی، نور شیان هم شته پکې. اذان ته انشاءالله چې کله لله الخلق والامر ته ورسېدلو، الله تعالی لره خلق دی او الله تعالی لره امر دی، نو د عالم خلق او د عالم امر وضاحت مو چې کوو نو هلته به تفصیلا دا خبرې موږ تاسو بیان کړو. خو دې ځای کې واورئ، لږ یو نمونه یې واورئ. دا نفس د عامو انسانانو رب العالمین د اولنا اماره پیدا کړی. آیت دی د قرآن کریم، وما ابرئ نفسی ان نفس لامارة بالسوء. یقینا نفس خامخا انسان ته ډیر امر کوونکی دی په بدیو باندې، نو نفس اماره وي. امام ربانی رحمت الله علیه په د خپلو مکاتیبو شریفو کې انشاءالله درسونو کې به راشي، غالبا چې 450 یا 250 نمبر مکتوب دی د اولنی جلد، هلته د دغې نفس بد خویونه ذکر کړي دي او احوال ذکر کړي دي. په هغې مکتوب کې دی مبارک وایي چې دا نفس د انسان دا د اول نه مجبول او مطبوع دی په بدو خویونو باندې. مجبول او مطبوع په بدو خویونو څه معنی؟ یعنی د اول نه چې دی رب العالمین پیدا کړی نو دی د بدو صفاتو سره پیدا کړی دی. کله ناکله یو چاته صفات را پیدا شي خو صفات اصلي نه وي، طبعي صفات نه وي، بلکې دا صفات عارضي وي. عارضي دا معنی یعنی خپل صفت نه دی خو همداسې را پیدا شي. لکه مثال تاسو ګورئ یو رخ دی او دی سپین، او په دې سپینوالي کې خړوالی را پیدا شي او داغ پې ولګېده، نو دا اوس خو خړ ښکاري څادر، داغ پې لګېدلی، یا پې تور داغ ولګېږي، نو اوس خو چې ته ورته ګوري تور ښکاري، خو لیکن دا توروالی د دغې څادر دا خپل اصلي صفت نه دی، دا عارضي صفت دی. د اصل نه دا څادر سپین و او د دې څادر خپل صفت دا سپینوالی و. نو دی طبعي صفت دی ته ویلی کېږي چې د اصل نه یو شی پیدا شي او دغه شی په همغه صفت موصوف وي، مجبول وي، مطبوع وي، دې ته صفات اصلي او دې ته صفات طبعي وایي. او که یو شي ته یو صفت وروستو را پیدا شه د اول نه پکې نه وه دې ته بیا ویلی کېږي صفات عارضي. نو دا نفس د اول نه چې رب العالمین پیدا کړی نو دا مجبول او مطبوع دی په دغې بدو صفتونو باندې چې دا بد صفتونه تقریبا امام غزالی رحمت الله علیه یو کم سل لیکلي دي. نور به مې دا کبر او حسد او غرور او انانیت او محبت د دنیا، محبت د جاه و جلات، خودپسندي او عبادت کې سستی او غفلت چې دا ټول راواخلې، بیا مبارک فرمایي چې د دې ټولو امراضو پر راس کې دا غفلت دی. دا غفلت د دې ټولو امراضو د پاره داسې یو مثال لري لکه لویه خیمه چې په دې خیمه کې دننه افراد پراته وي. نو نفس د اول نه مجبول او مطبوع دی په دغو بدو صفاتو باندې، دی بد دی، ګنده دی. نو موږ او تاسو مکلف په څه شي یو شرعا؟ نو شرعا چې یو موږ او تاسو مکلف د دغې نفس په تزکیه باندې یو. تزکیه دا معنا چې دا صفتونه همداسې په دې نفس کې نښتي دي، د نفسه پورې داسې پکې ننوتلي دي، خلط دي ورسره، دا خټه کې شریک دي، دا غوښه کې شریک دي، د طبیعت کې دا شیان پراته دي د دې نفس. مثلا
نو مونږ په تزکیې باندې مکلف یو. پکار دا ده چې دا مونږ پاک تزکیه. تاسو که فکر وکړئ دا څاروی مونږ او تاسو حلالو که نه، نو کلم چې په فقه په کتابونو کې د ذبح باب راشي نو هلته کلمه د تزکیې کارولی کېږي. دا کلمه د تزکیې ولې کارولی کېږي؟ خو دا وینه چې کوم د څاروي په رګونو کې ده نو دا خو د څاروي د وجود پورې نښتې نه ده د بیرون نه، دا په دې وجود کې دننه هم داسې خلط ده، په دې رګونو کې دننه پرته ده. نو رګ کټ کا نو وینه به ترېنه بیرون ته راوځي، نو تزکیه به راشي، صفایي به راشي. نو د نفس تزکیه پکار ده، د دې نفس نه دا صفتونه راویستل پکار دي. او دا آسان کار نه دی، دا خو ډېر سخت کار دی، دا خو خلط دي ورسره، طبعي صفتونه دي، ګران دي. د دې صفاتو ازاله د انسان د دغه نفس نه. دویم قلب دی، نو دې ځای کې بیا دوی کاروي کلمه د تزکیې. دویم قلب دی دوستانو، نو دا قلب دا د اول نه رب العالمین دا پلیت نه دی پیدا کړی، قلب پاک دی، خو لیکن د نفس د غلبې د وجې نه په دې قلب باندې هم هغه خیرې پروت وي. د قلب چې دا کومه پاکه شیشه ده، دا شیشه د دغې نفس د خباثت او د کدوراتو د وجې نه هغه توره ګرځېدلې وي، لکه آینه چې د هغې مخ پټ شي نو که ته یې مخ ته نیسې نو تا ته پکې مخ کاره کېږي نه، او ته پکې خپل ځان نه وینې. نو په دې ځای کې تاسو فکر وکئ، د نفس دپاره د قلب دپاره په کتابونو د تصوف کې بیا کلمه د تزکیې نه کارولی کېږي، هلته دوی کاروي کلمه د تصفیې. وایي د قلب تصفیه پکار ده او د قلب صفایي پکار ده. نو دا صفایي په هغه صورت کې چې دی دا کلمه استعمالیږي چې یو شی د اصل نه ګنده نه دی، خو یو خیری پې د پاسه ناست دی، لکه آینه ده. نو خلک خو داسې نه وایي که نه چې هلکه دا د آینې تزکیه وکوي چې کله د هغې په مخ خیری پروت وي، خو خلک وایي دا آینه صفا کوي. نو صفای کې دا معنا چې نوره خو پاکه ده، خو خیری راغلی د دې د پاسه پروت دی، نو دا خیری ترېنه لرې کوي. نو د قلب د اول نه خو خیرن نو په ده کې د آخري د دغې نفس د غلبې د وجې نه راغلي. نو چې د نفس د غلبې د وجې نه راغله نو د دې قلب تصفیه پکار ده او د نفس تزکیه پکار ده. په دې کې صفتونه د اول نه بد وه، نو د یو دپاره کلمه د تزکیې کارولی کېږي او د بل دپاره کلمه د تصفیې کارولی کېږي. د یو صفا کول پکار دي او د بل تزکیه پکار ده. خو چې کله دا مراحل د تزکیې شروع شي، د صفایي د نفس، د تزکیې د نفس، د پاکوالی د نفس، نو نفس خو په اوله مرتبه کې دی اماره. قرآن کریم کې که موږ او تاسو وګورو الله تعالی د نفس مختلف پړاوونه بیان کړي دي. ګوره یو ځای کې راته وایي وما ابرئ نفسي ان نفس لاماره بالسوء، بل ځای کې رب العالمین راته وایي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، فالهمها فجورها وتقواها. بل ځای کې راته رب العالمین وایي لا اقسم بالنفس اللوامه. بل ځای کې راته رب العالمین وایي یا ایتها النفس المطمئنه. ورپسې وایي ارجعي الی ربک راضیه مرضیه. نو ګوره دې نفس ته کله اماره وایي، دې نفس ته کله لوامه وایي، دې نفس ته کله ملهمه وایي، دې نفس ته کله مطمئنه وایي، دې نفس ته کله راضیه وایي او دې نفس ته کله مرضیه وایي. و دا مراحل چې را تمام شول، دا څو صفتونه د نفس قرآن کریم کې ذکر دي. نو دا نفس تعریف په انشاءالله خپل ذکر راشي هلته درته وضاحت کومه. نو دا نفسونه د انسان په وجود کې چې دی، نفس دغه یو نفس دی، همدا یو قوت دی. د سترګې خپل، د لاس خپل، د غوږونو خپل، دا نفسونه د هر شي، د لاس خپل نفس دی، د سترګو خپل نفس دی، د غوږونو خپل نفس دی، د ژبې خپل نفس دی. دا هر یو اندام د خپل خپل نفس لري. نو چې هر یو اندام خپل خپل نفس لري، نو دغه نفسونه د اندامونو دا په اوله مرتبه کې اماره وي. نو چې اماره دي، نو موږ او تاسو لاره د تزکیې د دغې نفس، دا نفس ته پاکېږي په څه شي باندې؟ نو د دې دپاره لارې کله مجاهده وي، کله لاره د تزکیې د عشق او د محبت ده، د اولیاء کرامو د صحبت او د هغې د بیعت ده، چې
چې کلم د رب العالمین د دوستانو سره بیعت وکړه او د هغې په مجلس کې کېناستلې او د صادقینو معیت دې اختیار که او د نفس خلاف ورزي دې شروع کړله نو په دې دوران کې د نفس په پړاوونو کې اختلاف راشي، بدلون شروع شي. اوله کې اماره ده، د دې نه بعد بدلون شروع شي. یا انسان ریاضت شروع کړي نو د ریاضت د لارې د انسان په نفس کې چې د انقلاب او بدلون راځي. او لاره د ریاضت څه شی ده؟ اصول د ریاضت څه شی دي؟ هغه علماء کرام لیکي اصول د ریاضت: قلت المنام، قلت الکلام، قلت الاکل، لک خوراک، لک خوب، لک خبرې او لک اختلاط د خلکو سره، دا د ریاضت اصول دي. خلکو سره لږه ناسته، لک خوب او لک خوراک، بس ډیر به ګوشه نشینې، یو خوراک به دې لږ وي، خبرې به دې لږې وي، دا د نفس خلاف ورزي ده او دې ته مجاهده او ریاضت ویلی کېږي. نو چې کله دا شیان شروع شول نو دلته په دې نفس کې بس بدلون شروع شي. لګیا انسان د نیکانو مجلسونو ته ځي، د هغې سره ناسته کوي، صحبت کوي، معیت کوي، پړاوونه شروع شي، نفس کې بدلون راځي. دا نفس د دې یو حالت نه بل حالت ته ووړي. نفس مغه نفس دی خو لیکن صفت بدل شي، د یو حالت نه ووړي د بل حالت ته لاړ شي، هغې حالت ته ویلی کېږي حالت ته لوامه. اوله مرتبه کې اماره و، په دویمه مرتبه کې لوامه شي. نو لوامه دا معنی ډیر ملامته کوونکی. دا د نیکانو صحبت او معیت او ریاضت دومره تاثیر په دې نفس کې وکړه چې مخکې ګناه هم در باندې کوله همدې نفس، او په ګناه باندې به په فخر هم در باندې کو، خوشحاله به مو درته یعنې دغه دی ښه کار مې کړی، ګناه ته به خوشحاله و. اوس دومره کار وشي چې ګناه خو وشوه، ځکه صفایي خو نه ده راغلې، پوره تزکیه خو نه ده راغلې، دخل شته دی نفس لره، خو لیکن د ګناه د کولو نه بعد بیرته د ملامته کوي هم، وایي درته چې ښه کار دی ونه مناسب نه وه در سره. نو دې صورت کې چې کله ته پوه شي چې ګناه مې وکړه او په ګناه بیرته ملامته کوي مې دا نفسه، نو په دې پوه شه چې نفس مې په دې دوران کې لوامه دی، ګناه باندې مې ملامته کوي. د دې نه بعد بیا د نیکانو هغه د صحبت او د ریاضت او یا د مجاهدې په ثمره کې پړاو بدل شي، نفس د لوامه نه ملهمه شي. نو چې ملهمه شي نو په دې دوران کې دته القاګانې کېږي، ښې خبرې ورته را القا کېږي، د باطن ته ښې خبرې را القا کېږي، ښې خبرې را القا کېږي. نو په دې دوران کې نفس ملهمه وي. د دې پړاو نه چې ورپسې واوړېده او انسان ناشکري ونه کړي او بس ونه وایي، نو په څلورمه مرتبه کې د نفس مطمئنه شي، اطمینان ته ورسیږي. تر دې وړاندې اطمینان نه وي. تاسو وګورئ څومره عبادات چې دی کوي نو دا په دې نفس بوج وي او نفس نه برداشت کوي، خفه وي نفس ورته، اطمینان د په باطن کې نه وي. خو چې کله نفس کې اطمینان را پیدا شه نو د اطمینان د را پیدا کېدو نه بعد دې کرا لګېږي او د رب العالمین عبادت کوي په دې وخت کې او بندګي د الله تعالی کوي، نو نفس مطمئن وي. دا نیک کارونه په دې دوران کې په ده باندې بوج نه وي بیا. او چې کله دا حالت راغی نفس اطمینان ته ورسېده، د دې نه بعد پنځم پړاو نفس رادویه وګرځېږي. رادویه څه معنا؟ دی د رب العالمین نه راضي شي. نو یو خو زمونږ او ستاسو رضا ده چې په ژبه یې وایو چې د خدای تعالی نه راضي یم، او یو رضا د باطن ده او رضا د انسان د نفس ده. نو دا رضا بیا چا ته ویلی کېږي؟ د انسان په باطن کې ذوق داسې را پیدا شي چې د رب العالمین کوم رقم فیصله زما په حق کې وي او د الله تعالی چې سره کم تقدیر زما په حق کې دی، نو زه د رب العالمین په دغه تقدیر باندې راضي یم. که د ده په حق کې داسې تقدیر وي چې د ظاهر کې د ده په ګټه نو هم راضي وي ورباندې، او که په ظاهر کې د ده په تاوان وي هم راضي وي ورباندې. په دواړو حالتونو کې رضا وي د رب العالمین په قضا باندې. د دې بنده د طرف نه چې په باطن کې د رب العالمین په قضا رضا راغله او په هر حالت کې دی راضي و، په هر حالت کې، نو پوه شه چې نفس د انسان په دې پړاو کې چې دی رادویه دی.
نو چې کله د دې بنده د طرف نه او د دې نفس د طرف نه رضا راغله نو اخواته بیا نفس د دغه انسان مردویه وګرځېږي بیا د رب العالمین رضا متحققه شي او الله تعالی د دغه نفس نه راضي شي او خوشحاله شي نو دې نفس ته بیا ویلی کېږي مردویه خدای تعالی ترې راضي شي او خدای تعالی ترې خوشحال شي خو چې تر څو پورې دا پړاوونه نه وي تیر شوي نفس مردویه نه ګرځېږي دا پړاوونه به تېروي نو په دې لاره کې د نفس ته القاګانې کېږي ملهمه شي القاګانې کېږي ورته نو دا کومه القا چې د نفس ته کېږي نو دې ته ویلی کېږي کشف او تاسو ته ما ویل چې په دې کشف کې دخل شیطانی ډیر وي مکاشفه کې دخل شیطانی نه وي کشف کې دخل شیطانی څنګه وي نو دا د شیطان په باره کې چې رب العالمین راته وایي چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی تاسو یې په دشمنۍ سره ونیسئ نو دا دشمن تنها دغو لره نه دی چې کوم مبتدي طالب دی او مبتدي سالک دی د ده سره دشمني کوي مانځه ته یې نه پرېږدي یا د ده سره دشمني کوي او ذکر ته یې نه پرېږدي یا د ده سره دشمني کوي او نورو عباداتو ته یې نه پرېږدي نه دغه خبیث نفسه او دغه خبیث شیطان دا د مومن مسلمان ته په هر پړاو د ترقۍ کې دشمن دی او په هر منزله او په هر درجه کې په امقه اندازه ورسره دشمني کوي کله چې د نفس د امارتوب په اندازه کې هلته دشمني په دې اندازه ده چې کله ملهمه شه راضیه شه او دې طرف ته مطمئنه شه د دې نه مخکې ځه لوامه شه هلته پړاو دشمنۍ په همغې پړاوونو کې در سره روان وي دا لفظ ترقی وکړه مثلا خلک کوي کنه د عوامو کې دا مشهوره ده د ملا شیطان مولای نو دا خبر بې ځایه خبره نه ده د ملا شیطان ملا دی په څه معنا باندې خو که یو سړی د عامیتوب په اندازه کې دی خو شیطان یې په همغه خبرو دوکه کوي را دوکه کوي چې کوم د عامیتوب انداز دی خو چې کله که د عامیتوب د پړاو نه واوړې مخکې لاړلې ملا شوې نو ته اوس په دې پوهېږې که نه چې دغه کار خو ګناه ده باید زه یې ونه کړم اوس شیطان او دې طرف ته نفس دې چې نور مکرونه او جالونه درته را پیدا کوي په همغې طریقه باندې را لګېږي او په دښمنۍ کې دې مبتلا کوي او په شیطانت کې دې مبتلا کوي په بېکاره کارونو کې دې مبتلا کوي په دې هر پړاو کې لګیا دی او تا په ګناهونو کې چې دی مبتلا کوي او دا مولوي صاحبانو که تاسو وایي چې د دې تفصیل به څه شی وي نو تاسو احیاء علوم د امام غزالي رحمت الله علیه وګورئ هلته یې درته لیکلي دي چې ریا د عامو خلکو څه شی ده ریا د ملا څه شی ده ریا د طالب څه شی ده ریا د صوفي څه شی ده د هر چا د پاره خپل خپل اقسام لیکلي دي چې د دې خلکو خپله ریا ده او د دې خلکو او دا به راشي دي ځکې دا ګناهونه هم چې وي نو د هر چا خپله ګناه ده او د هرې ګناه بیا خپله توبه ده دا د هرې ګناه توبه هم یو شی نه ده د هرې ګناه دپاره به خپله توبه باسې نو په دې ځای کې نفس خبیث لګیا دی په دې شیطانتونو او په دې بېکاره کارونو باندې د مبتلا کوي په دې هره مرحله د ترقۍ کې ځان درته همغسې جوړوي په هره مرحله د ترقۍ کې نو چې شیطان دښمن دی په دښمنۍ سره یې ونیسه نو په اوله مرتبه کې چې نفس د اماره وي یو رقم القاګانې درته کوي او چې کله نفس د امارتوب نه ووته بیا بل رقم القاګانې درته کوي چې لوامه شه بل رقم القاګانې درته کوي ملهمه شه بل رقم القاګانې درته کوي په دې هر پړاو کې درته خپل رقم القاګانې کوي نو چې القاګانې کوي نو په دې ځای کې اوس تا لره څه شی پکار دی ستا د طرف نه همت او کلک عزم یو او په دې دوران کې تا ته یو کلک مربي پکار دی چې هغه مربي ته دا مکرونه او دا فریبونه او جالونه د نفس معلوم وي او ته د خپل احوال د باطن د ته بیان کې او د په همغه انداز تا تربیت او روزنه وکړي نو په دې صورت کې به د دې نفس خبیث د مکر او د فریب نه خلاص شي او که چېرته ستا د لورې مجاهده او عزم نه وه او د دې لارې یو کلک لاروی او مربي او مرشد دې نه لرو ده چې دا مکرونو نه تا راخلاص کړي نو تر پایه پورې به پکې مبتلا وي امي به هم پکې مبتلا وي او ملا به هم پکې مبتلا وي او صوفي به هم پکې مبتلا وي دې مکرونو نه وتل سخت کار دی او ګران کار دی وتل ته نه نشي او که چېرته خدای تعالی یو کامل مربي په لاس درکړه چې هغه ته دا مکرونه او احوال معلوم و او ته لګیا وې د هغه په لاس باندې روزلی کېدلې او هغه ستا تربیت او روزنه کوله
نو دې پړاوونو نه د رب العالمین په فضل و کرم انسان تیریږي یوې مرحلې ته وړي. د دې وجې نه تاسو ته ما انوار قدسیه کې ویلي وه دا د رب العالمین قانون دی د بندګانو تربیت او روزنه چې کوي نو دا د یو چا په واسطه باندې کوي. مربي په کار دی. واسطه د مکتوبات په درسونو کې تاسو ته ما ویلې وه چې اوله واسطه رسول الله صلی الله علیه وسلم و. که بغیر د واسطې نه د چا تربیت او روزنه کېدلی خو بیا صرف تنها قرآن کریم به الله تعالی را لېږلی وی دنیا ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو ته بیا ضرورت نه خو هر څوک به رالګېدل او قرآن شریف به را اخسته او مخې ته به یې ښوده او خپل د دنیا او د آخرت ګټې به یې ترې نه را اخیستلې. بیا د نبي علیه السلام راتلو ته ضرورت نه و چې الله تعالی نبي علیه السلام دنیا ته رالیږلی. د دې نه دا معلومیږي چې د انسانانو د تربیت دپاره واسطه پکار ده. نو دا واسطه و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مبارک لاړه خبره د وراثت پاتې شوه سلسله په سلسله د قیامت تر ورځې پورې به دا لار همداسې جاري وي او روانه به وي. واسطه به وي چې ستا به تربیت کوي او ستا به روزنه کوي او د دې مکرونو و فریبونو نه به تا خلاصوي او ته به ورته رجوع کوي او کلک عزم به کوي. نو په دې اعتبار باندې چې واسطه پکار ده نو دې واسطې ته بیا انوار قدسیه کې عبدالوهاب شعراني رحمت الله علیه لیکلي. تاسو فکر وکړئ په اوله مرتبه کې دا د تصوف په لاره کې وي په انسان فناګانې راځي مختلفې. په دې فناګانو کې چې اول سالک ورسره مخ کېږي هغه فنا د شیخ ده. کله چې یو څوک د یو نیک انسان سره بیعت وکړي دغه سره وابستګي راشي نو د کامل شیخ د علایمو نه یوه علامه دا ده چې د دې سالک په باطن کې ورسره محبت را پیدا شي فنا را پیدا شي او د د باطن نه نسیان راشي د نورو. دا ټول باطن د دغه خپل شیخ په محبت او په مینه مشغول او مصروف وي. دې کې راز څه شی دی؟ عبدالوهاب شعراني رحمت الله علیه لیکلي راز پکې دا دی راز پکې دا دی وایي دا د انسان باطن رب العالمین د خپل محبت دپاره پیدا کړی. دې کې پکار دا و چې د بل چا محبت نه ځایېدلی خو چونکې په دې لاره کې چې په اوله مرتبه کې د شیخ محبت را پیدا شي وایي دا محبت د شیخ دا وسیله او ذریعه ده د پاره د محبت د رب العالمین او د پاره د محبت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. نو دا سالک ور باندې مبتلا کی او دا پړاو په د تیر شي او په مبتلا کېدو کې راز دا دی چونکې دا مرحله خو سخته مرحله ده. دا لاره د سلوک آسانه لاره نه ده دا خو ډېره سخته لاره ده او دې ځای کې دا مرشد چې تربیت د دغې مرید کوي او نو دی لګیا د هغه ته ښودنه کوي سختې خبرې ورته کوي په خبرو یې ماموره کوي کارونه ورته وایي چې دا وکړه رټي په بعضې خبرو باندې نو چې دا خبرې ورته کوي نو که چېرته د دې سالک محبت د دې شیخ محبت د دې سالک په باطن کې نه وی پروت نو څوک خو لیوني نه دي چې د چا سختې خبرې واوري. خو یوه ورځ به یې واوري بل ورځ ورته زه خپل کار کوه څه خرڅ خو در باندې نه یم. 2 ورځې به یې واوري په 3مه ورځ بیا ورته وي زه خپل کار کوه. خو لیکن چې دا روزانه اوري کالې اوري 2 کالې اوري رټي یې سختې ورته وایي نرمې ورته وایي غصه ورته کوي کس او دی ترې نه ځي نه. دا چې هر شی ورته وایي د تقبول وي که سخته ورته وایي د تقبول وي که نرمه خبره ورته کوي د تقبول وي. په دې کې راز څه شی دی؟ راز دا دی چې رب العالمین دا د شیخ محبت ته دی سالک په باطن کې واچوي نو دی چې هر رقم امر ورته کوي هغه شرعي هغه امر دی مني نو چې مني نو دی د د امر د وجې نه او د د محبت د وجې نه عامل بالشریعت وګرځي. نو چې عامل بالشریعت وګرځي نو دا پړاو رب العالمین بدل کړي. 2م پړاو راشي دغې پسې 3م پړاو راشي فنا د رب العالمین راشي او دوران سالک باندې داسې راشي چې د په باطن کې بیا نسیان د ما سوی الله وي شی د په باطن کې نه ښکاره کېږي غیر د رب العالمین د یاد نه او غیر د رب العالمین د محبت او د مینې نه. نو دا لارې راځي. نو خبره مې د دې درته کوله چې دا پړاوونه د نفس چې بدلیږي را بدلیږي نو د دې دپاره داسې یو کامل مربي پکار دی چې دا لارې ورته معلومي او د دې احوالو نه آګاهي او په دې ځای باندې د لا قدم یخی وي او د دې لارې چې هغه کم اسرار دی او د دې لارې چې کم رموز دی او د دې لارې چې کم هغه مکرونه د شیطان دي مکرونه د نفس دي د هغې نه آګاه وي او د هغې مطابق ستا تربیت او روزنه وکړي نو دا شیان راځي. نو دا خبرې تاسو ته ما د دې کشف پورې وکړي کنې نور به دومره شیان واوري دومره شیان په دې کشفونو کې چې غرق به دې کې لاره به در نه خطا کې چې تر څو پورې یو کامل مربي ونه لري او ستا د دې ښه کشف او ستا د ښه خوب او ستا د بد خوب او د بد کشف
تفکیک ونه کې او دواړه درته جدا نه کې. تقریبا علما کرامو 22 اقسام د خوبونو لیکلي، تاسو ته د مکتوبات درسونو کې ما ویلي وه. نو چې 22 اقسام د خوبونو دي او دغه رنګې کشفونه دي، اړخونه سره جدا دي. کله کشف دی رحمانی وي، کله کشف دی شیطانی وي. خوب دی کله رحمانی وي، کله شیطانی وي، کله حدیث النفس وي. یو خوب دی، یو سر د هغې رحمانی وي، منځ شیطانی دی، آخر حدیث النفس دی. کله د عقل غلبه وي پکې، کله د وهم غلبه وي پکې. دا مختلف پړاوونه دي. نو چې د دې دپاره یو انسان کامل مربي ونه لري او دا شیان درته را جدا نه کړي او د هغې تفکیک درته ونه کړي، نو ټولو ته په یو نظر ګورې نه. دا شیان راځي بیا، خو چې دا څومره شیان بیا هم راغله، دا هم ځان سره یاد ولرئ، دا هم ځان سره یاد ولرئ. په دې لاره کې چې څومره شیان درته مخې ته راغلل، که دا کشفونه راغلل، که دا مکاشفې راغللې او که دا نور شیان راغلل، امام رباني رحمت الله علیه په خپلو ګڼو مکاتبو کې دا خبرې لیکلي دي او دا شیان لیکلي چې دغه علوم و معارف او دغه باطني القاګانې چې د یو سالک په باطن کې کیږي، ګوره دا په طریقت کې مقصود نه دی، دا مقصود نه دی، بلکې مبارک فرمای ګرچې یو بل مکتوب کې بیا بیل وضاحت کړی، خو په یو مکتوب د اول جلد کې وایي چې بل هي اوهام و خیالات تربى بها اطفال الطریقه. په دې د طریقت ماشومان تربیه کولی شي. مقصود په طریقت کې هغه فوق دی او مقصود په طریقت کې عالی دی. مخکې قدم دا چې د رب العالمین رضا را حاصله کې په دې شیانو باندې مصروفېږه ما. د همدې وجې نه علما کرامو ځینو دام لیکلي دي. دوه قسمه صوفیه کرام دي. یو قسم هغه صوفي دی چې هغه مشاهده لري، یو قسم هغه صوفي دی چې هغه مشاهده نه لري. وایي په دې دواړو کې کوم یو غوره دی؟ سره د دې نه چې دواړه عاملین بالشریعت دي او دا یو مشاهده لري او بل مشاهده نه لري، په دې دواړو کې غوره کوم یو دی؟ نو ډېر صوفي کرام دا وایي هغه سالک په دې دواړو کې غوره دی چې کوم ته دا باطني حالتونه نه مشاهده کیږي او دی نه منکشف کوي او دی په دې مشاهدو نه دی مشرف. وجه د هغې څه شی ده؟ وایي دی دائما په تضرع او دائما په عاجزۍ کې وي. او کله که باطني القا راغله او مشاهده راغله او کشفونه راغله، تاسې وګورئ دا ډېر سالکان، دا چې ما خپله مشاهده کړي په دې لاره کې لیدلي مې دي، دا ډېر سالکان یو وخت ډېر ښه حالت وي، ډېر ښه خوبونه ویني، ډېر ښه حالتونه ورته را پیدا شي، کشفونه ورته را پیدا شي، مکاشفې را پیدا شي، بل ورځ ګورئ څه هم نه یا هلته تېنه کوم کبر راشي، لویي راشي، دا نور ورته سپک ښکاري چې دغه دی زه د لوی منصب خاوند شم، ما ته دا شیان ښکاره کېږي او زه دا شیان وینم، دا بلې نه ویني، بس په دې شیانو کې مبتلا وي، بله ورځ هېڅ شی هم نه وي. او څوک چې د حالات نه مشاهده کوي هغه غریب لګي، دایما خدای تعالی ته سوال کوي، زاري کوي چې خدایه زه به په څه حال یم، زما عمل به درته قبول وي نه به وي، زه به څنګه یم، زه به دې شیانو کې مبتلا وي. نو چې څوک دایما تضرع او عاجزي کوي رب العالمین ته، خو کس رب العالمین ته ګران وي. دا خپلې مسلې دي انشاءالله د دې فن په دې لارو کې راځي. نو مقصود په طریقت کې دا شیان نه دي، دا کشفونه او مکاشفې نه دي، مقصود د رب العالمین رضا حاصلول دي. باید یو مؤمن مسلمان او سالک هغې ته ځان ورسوي چې په هر ارزښت باندې وي. نو خبره مې دا درته کوله چې وحی راځي کله ناکله په معنا د دغه الهام مصطلح سره، کله وحی راځي په معنا د الهام فطري سره، او دغې دپاره دلایل شته. الهام ثابت دی، را به شي انشاءالله. د موسی علیه السلام د مور په باره کې راځي واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. سالکان ورونو ګورئ، تاسو چې کوم د طریقت خاوندان یو، د طریقت سره مو وابستګي ده او تعلق مو دی، یو خدا دی، یو خو زمونږ او ستاسو دا حالت دی چې د لاره کې راننوتلي یاست، نو بس دا هم د رب العالمین یو لوی فضل دی چې د نیکانو سره مو وابستګي ده او تعلق مو دی ورسره. دا خو ځان ته مسله ده. یو بیا په دې لاره کې پرواز دی او د دې لارې ذوق جوړېدل دي. نو پرواز او ذوق بیا هغه په کار دی چې کوم ذوق د امام رباني رحمت الله علیه و هغه مبارک مونږ ته تشریح کړی. کمال بیا په دې شي کې دی چې کوم ذوق د هغه، نو بیا که دغه مبارک ذوق ته وګورو، دغه مبارک مکاتیبو شریفو ته وګورو، نو دا کومو شیانو کې چې دا موږ او تاسو مبتلا یو یا کومو شیانو کې چې د عام سالکان مبتلا دي، نو داسې احساس ځان سره کوي چې تر څو پورې ما لا هغه د مقصود طرف ته ګام هم نه دی اخیستی، قدم مې هم نه دی اوچت کړی، دا زه مبتلا په څه شي کې یم. او دا چې کوم شی مقصود په دې لاره کې دی هغې ته یو سالک متوجه شي او هغې ته یو سالک وګوري، نو کمال هغه دی. بیا دا معنا نه ده چې دا موږ او تاسو یا دا عام سالکان چې په دې کومه لاره کې مبتلا دي لاره بده ده، نه، دا د کمال لاره ده.
دا که مبتدی په دې لاره کې هم په کمال مبتلا وي ځکه د نیکانو سره د ناسته ده د نیکانو سره د تعلق دی د هغوی سره د وابستګي ده د هغې سره د محبت دی د هغې سره د زړه مینه ده هغې در باندې ګران دي هغې ته د ارزښت په نظر ګورې د قدر په نظر ورته ګورې خو بیا چې هغه کم کمال د دغې لارې دی چې رب العالمین پکې یخی دی نو کمال دا بیا هغه دی چې کم واصلین الله صوفیه کرام دي هغوی مونږ تاسو ته بیان کړی دی کم واصلین الله دي هغې مونږ تاسو ته تشریح کړی نو د کمال لاره بیا هغه ده دویم وحی راځي په معنا د الهام فطري سره الهام فطري د هغې دپاره نمونه څه شی ده فطرتن رب العالمین یو چاته القا وکړي لکه سوره نحل کې راځي 88 نمبر آیت ده رب العالمین فرمای واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون رب العالمین فرمای واوحى ربك الى النحل ستا رب وحی وکړله الى النحل د شاتو مچیو ته د شاتو مچو طرف ستا وحی وکړله نو په دې ځای کې چې ګوره کومه وحی راغلې ده دا وحی ده په معنا د الهام فطري سره فطرتن القا مو ورته وکړه دریم وحی راځي په معنا د اشارې سریعې سره اشاره سریعه علماء کرامو لیکلي دي الاشاره السریعه على سبیل الرمز والایحاء لکه سوره مریم کې راځي 19 نمبر آیت ده د زکریا علیه السلام په باره کې فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وأصيلا نو فخرج على قومه من المحراب زكريا عليه السلام خپل قوم ته د محراب نه راوته نو چې کله راوته نو فأوحى إليهم دوی ته وحی وکړله د قوم ته وحی وکړله نو وحی په څه معنا سره ده ای فأشار إليهم جلته اشاره ورته وکړله چې تاسو د رب العالمین تسبیح وای په وخت د سبا او په وخت د بیګا کې څلورم وحی راځي کله په معنا د وسوسه الشیطان سره په معنا لغوي سره کله په معنا د وسوسه الشیطان یعنی وسوسه د شیطان یا تزیین د شر د انسان په نفس کې لکه په سوره انعام کې راځي 121 نمبر آیت کې رب العالمین فرمای وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم یقینا شیطانان وحی کوي چاته وحی کوي الی اولیائهم خپلو دوستانو ته دا شیطانان چې وحی کوي خپلو دوستانو ته نو دې ځای کې دا وحی راغلی ده وحی ده په معنا د چا سره د وسوسې سره شیطانان وحی خپلو اولیاو ته کوي څه معنا یعنی شیطانان وسوسې خپلو دوستانو ته اچوي یا لکه راځي بل ځای کې رب العالمین فرمایي سوره انعام 112 کې وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا نو رب العالمین فرمای وكذلك جعلنا لكل نبي ام دارنګ من ګرځولي د هر یو نبی لره شیاطین د انسانانو او شیاطین د پیرانو چې بعضې د دوی نه بعضو ته وحی کوي نو دې ځای کې راغله ګوره یوحي بعضهم الى بعض ځینې ته وحی کوي دا جني شیطانان انسی شیطانانو ته وحی کوي نو دې ځای کې وحی ده په معنا د چا سره د وسوسې سره همدارنګې چې دی بل ځای کې سوره انعام کې رب العالمین فرمای اذ یوحي ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا تر پایه پورې نو دې ځای کې مولوي صاحبانو چې موږ تاسو سوچ وکړو وحی کله راځي په معنا د وسوسې سره نو دا چې 5 معناګانو باندې وحی راتله دا و په اعتبار د معنا لغوي سره لغتن چې وحی په معنا مصدري سره راواخلې دا 5 معناګانو باندې راځي د دې وحی دپاره بیا علما کرامو یو 3 اقسام نور ذکر کړي دي یو قسم د وحی دی سماع الکلام القدیم د قدیم کلام اوریدل د قدیم کلام اوریدل د قدیم وینا اوریدل لکه سوره بقره کې د 3 سپارې اولنۍ آیت دی رب العالمین فرمای تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات نو منهم من کلم الله یو یا لکه حضرت موسی علیہ السلام په باره کې راځي د سوره طه 11 او 12 نمبر آیت دی وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا نو وناديناه من جانب الطور الأيمن نو دي ذکر على آواز وکمونږ دته من جانب الطور الأيمن نو دا سما د کلام قدیم و رب العالمین قدیم وینا د مبارک و اوریدا یا لکم دی کې رب العالمین فرمای
فلما آتاها نودي یا موسی انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوى. نو دا یو قسم د وحی دی، اوریدل د کلام قدیم. دویم کله وحی د رسالت وي، نو دا هغه مصطلح وحی ده کومه چې راځي په معنا د محاصره. او د هغې دپاره بیا تعریف علماء کرام دا ذکر کوي، کلام الله تعالی المنزل علی نبی من انبیائه. د رب العالمین کلام و وینا ده چې د رب العالمین د انبیاء کرامو نه یو نبی ته نازل کړی شوی وي. کم تعریف چې موږ تاسو وکړو. دریم کله وحی راځي په معنا د تلقی بالقلب سره. سوره بقره کې راځي 29 نمبر آیت دی، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی. نو دا وحی تلقی بالقلب دا پزړه کې داسې یو خبره ورته را القا شوه. د دې وحی دپاره بیا علماء کرامو مختلف صورتونه ذکر کړي دي. یو صورت کله وحی وی فی حالت المنام، دا خوب په حالت کې وحی وی د خوب په حالت کې. نو یو ګوري د عامو خلکو خوبونه دي، یو خوبونه د انبیاء کرامو دي. د عامو خلکو خوبونه دا ظني دي، په دې باندې احکام نه ثابتېږي. یوه خبر ده مبشرات دي، زیری دي، خو لیکن مثبت د احکامو دپاره نه دي چې یو حکم ورباندې ثابت شي. لکه تاسو وګورئ رب العالمین چې فرمای الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا. د تعالی فرمای خبردار یقینا د الله تعالی دوستان په دوی به خوف هم نه وي، په دوی به حزن هم نه وي. اولیاء څوک دي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هغه خلک دي چې د هغوی عقیده درسته او تقوادار وي. نو چې عقیده درسته وي، ایمان لري او تقوادار وي، دغه خلک د الله تعالی اولیاء دي. نو بدله یې څه شی ده؟ نیو بدله خدا وه چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دویمه بدله دا ده رب العالمین فرمی لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الاخره. د دوی لره دنیا کې مزیری دي او دوی لره په آخرت کې مزیری دي. نو د اولیاء لره چې دنیا کې مزیری دي او آخرت کې مزیری دي، نو هغه د دنیا زیری څه شی دي؟ نو دې کې د مفسرین کرامو مختلف اقوال دي. یو قول پکې دا دی د صحیح حدیث مبارک په ضمن کې چې هغه د دنیا زیری چې رب العالمین اولیاء کرامو ته ورکوي، نو دا منامات صالحه دي چې یا دوی خپلی ویني او یا د دوی په حق کې لیدلی کېږي، یا خپله نیک خوب ویني یا بل چا د په حق کې نیک خوب لیدلی دی، منامات صالحه. نو دې ته بشرا ویلی کېږي. دا زیری دي په ژوندونوي کې د نیکانو خلکو ته. نو خوب لره اعتبار شته. او دې طرف ته حدیث مبارک کې دام وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خوب دا 46 حصه د نبوت ده. 46 حصه د نبوت دا چې خوب 46 حصه د نبوت څنګه جوړیږي؟ نو په دې کې بیا علماء کرام خپل وضاحت کړی دی. خو لنډه دا خوب لره اعتبار شته د عامو خلکو خوبونه. دا معنا نه چې دا بې ځایه دي، مبشرات دي، زیری دي، تسکین پې کېږي، آرام پې باطن ته راځي، خو لیکن مثبت د احکامو دپاره نه دي، په دې حکمونه نه ثابتېږي. او یو خوبونه مولوي صاحبانو دا انبیاء کرامو دي. نو د انبیاء کرامو خوبونه دا د وحی حصه ده او د انبیاء کرامو خوبونه قطعي ثبوت دي، هغه د مثبت د احکامو دپاره. او د انبیاء کرامو په خوبونو کې دخل شیطاني نه وي. د عامو خلکو په خوبونو کې دخل شیطانی وي، د انبیاء کرامو په خوبونو کې دخل شیطانی نه وي. نو د همدې وجې نه علماء کرام لیکي چې د هغې خوبونه چې دی دا مثبت دي د احکامو دپاره. ځکه د انبیاء کرامو باطن پاک وي، هغې د نفس په شیشه کې قتل نه کوي. هغې چې قتل کوي نو اوس مې تاسو ته ویل چې هغه قتل په شیشه د قلب کې دی. د همدې وجې نه امام دارمي رحمت الله علیه حدیث راخستی په اول جلد 199 صفحه باندې. باب لگی باب ما اعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ادریس خولانی رضی اللہ عنہ ابن غنم نے روایت کی قال نزل جبریل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل علیہ السلام راغ نبی علیہ السلام تا
فشق بطنه د مبارک خیټه مبارک وسیرله ثم قال جبریل بیا جبریل علیه السلام وفرمیل قلب وکیع فیه اذنان سمیعتان وعینان بصیرتان محمد رسول الله المقفی الحاشر. نو دې ځکه تاسو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې قلب دی خو سره کم قلب په دې کې اذنان سمیعتان دو غوږونه دي پکې چې هغه غوږونه اورېدل کوي و عینان بصیرتان او د سترګې پکې دي چې هغه سترګې لیدل کوي. نو سترګو لیدل کول او غوږونو اورېدل کول. نو تاسو بیا دا ویلي دي چې د نبی علیه السلام سترګو د زړه سترګې لرودې او د سر مبارک لرې هم سترګې وې او زړه مبارک لرې هم غوږونه او سر مبارک لرې هم غوږونه وه. خو دومره فرق دی تاسو فکر وکړئ دا د سر سترګې د سر سترګې دا خو رویت کوي ولیکن رویت عادتاً چې کوم رویت کوي عادتاً نو عادتاً رویت د سر سترګو دا دی هغه شی انسان ویني چې کوم یو شی دته مخامخ وي نهایت قریب هم نه وي نهایت بعید هم نه وي او هغه انداز د لیدو بیا علماو دا ذکر کړی چې په دې سترګو د انسان کې رب العالمین شعاوې پیدا کړي. کله چې انسان دا سترګې خپلې یو شي لوري راواړی نو دا شعاوې په دې سترګو کې پرتې دي او دا شعاوې لاړې شي په هغې شي ولګېږي. چې کله ولګېدلې نو دا تصویر د دغې شي دا ځان سره راواخلي. اوس په دغې دوران کې چې دا کم تصویر د شعاو ځان سره راواخسته نو وګوره که چېرته فاصله نږدې وه نو شعاوې دا تصویر بیرته راوړي دلته پاس حس مشترک دی دا حس مشترک دی دا تصویر راورسېږي نو تصویر صفا راوړي. او که چېرته فاصله لرې وه دا شعاوې لاړې تصویر ځان سره راواخسته خو تصویر ډېر صفا نه و. دلته راشه حس مشترک ته تصویر راورسېږي خو دوی بیا خپلو کې ویله که یو سیایي غوندې ښکاري خو پوهېږم نه چې نر دی که ښځه یو سیایي غوندې ښکاري خو پوهېږم نه چې انسان دی که حیوان که تیږه ده خو یو شی ښکاري هلته. هغه وجه دا ده چې دا کومې شعاوې تللي دي هغې ځای نه چې کوم تصویر راوړی نو هغه تصویر پوره نه و او دا شعاوې چې دې ځای نه تر هغې ځای پورې تللې نو لاره کې لږ لږ کمزورې کېدې د قوت په انداز کې ونه رسېدلې او که فاصله نږدې وي نو دا شعاوې چې څنګه لاړې شي قوت په مغه خپل حالت باقي وي هغې ځای نه روغ رمټ پاک صفا تصویر راواخلي او دلته یې راوړي خلک ویې لکه پلانی ولاړ دی یا کتاب یې ښې پلانی کتاب دی یا پلانی شی دلته یې ښی دی. نو دې ځای کې د ظاهر سترګې چې لیدل کې عادتا نو طریقه د رؤیت یې دا ده. او که چېرته حجاب دا دیوال د مخې ته راغی دیوال نه اخواته شی نه ویني او هر چې د غوږونو اورېدل دي نو د غوږونو اورېدل نو دا خو د هر طرف نه انسان اورېدل کوی شي مخکې نه وروستو نه ښي طرف چپ طرف نه دا اورېدل انسان کوی شي د هغې رویت تر دې ځای پورې نه دی خاص. ولیکن کم سترګې چې الله تعالی د باطن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې وې لکه دې حدیث د دارمي کې چې راغله چې د نبی علیه السلام زړه مبارک دوه غوږونه لري او د نبی علیه السلام سترګې مبارک زړه مبارک دوه سترګې لري نو د هغې د سر سترګو رؤیت دا بیا خاص تر دې پورې نه وه چې یو شی د نبی علیه السلام ته مخامخ وي. د همدې وجې نه امام مسلم رحمت الله علیه او د نور علما کرامو په خپلو کتابونو کې یو حدیث مبارک راخستی کله چې به نبی علیه السلام مانځه ته وړاندې کېده نو مبارک به وویل چې سوو صفوفکم سد الخلل صحابه کرامو صفونه برابر کړي استو سد الخلل خلل په خپل منځ کې سره بند کړي او بیا به په آخره کې دا الفاظ ویل نبی علیه السلام فانی اراکم من وراء ظهري تاسو دا فکر مه کوئ چې زه مخکې ولاړ یم او تاسو به وروستو ولاړ یو صفونو کې کاږه واږه چې سره کم ولاړ وي ولاړ به او زما درته شاته راته به ښکاره کېږي نه نبی علیه السلام ورته فرمایي فانی اراکم یقینا ای صحابه کرامو زه تاسو لره وینمه د شانهم یعنی اگر که زما تاسو ته شا ده او د سر سترګې مې مخ په قبله باندې دي ولیکن زه تاسو د شانهم وینم چې په سب کې څوک کاږه ولاړ وي نو هغه ماته ښکاره کېږي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه راخست امام بخاری رحمت الله علیه راخستی. شارحینو د بخاری بیا لیکلي دي دوه خبرې پکې کړي یا دا چې دغه رؤیت دا خصوصیت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او کنا رب العالمین نور چاته هم ورکوي. ځینې علما کرام وایي چې دا خصوصیت د نبی علیه السلام راجحه دا د مشارحین فرمایي نه الله تعالی که دا کمال نبی علیه السلام ته بالاصاله ورکړی وه نو اولیاو ته او تابعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک دي په کمال اتباع سره نو دا کمال رب العالمین هغې ته په طریقې د تبعیت سره ورکوي یو. او دویم علما کرام دا لیکي څوک بیا وایي چې دغه حالت خاص تر مانځه پورې او که چرته نه بیرون د مانځه نه هم دا کمال نبی علیه السلام ته رب العالمین ورکړی نو ځینې شارحین بیا وایي چې دا خاص تر مانځه پورې او ځینې علما وایي چې نه دلته د تخصیص خبره نشته
بلکې عام حالاتو کې هم داسې کمال الله تعالی نبی علیه السلام ته ورکړی چې په دې طریقه باندې رؤیت کوه. نو د هغې دپاره یوه بهترینه نمونه دا ده، بهترینه نمونه چې خوبونه دا نو چې هر کله سترګې لیدل کوي، غوږونه اورېدل کوي د نبي علیه السلام، او خوب د هغوی بنا په غفلت باندې نه وه، نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لره په هغې کې دخل شیطانی نه او خوبونه د انبیاء کرامو دا د وحي یوه حصه ده، نو په هغې باندې احکام ځکه ثابتېږي. او یو دویم روایت د ام المؤمنین عایشې رضی الله تعالی عنها دی، امام بخاري راخستی، باب اقرأ باسم ربک الذي خلق. الته مبارکه فرمای اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصادقه. اول چې نبی علیہ السلام ته په شروع کېدله او د مبارک ته راتلل شروع شول، هغه نیک خوبونه وه، بیا د هغې نه وروسته ورته فرښته راغله. نو د وحي یو صورت هغه نیک خوبونه دي. دویم صورت علماء کرام لیکي د وحي هغه مثل سلسله الجرس ده. دا د ټالۍ اواز نه د ګونګړي چې خلک حیواناتو غاړه کې اچي، په داسې شکل باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحي راتلله. او دې طرف ته احادیثو کې بیا دا راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې د وحي په صورتونو کې هغه سخت صورت چې په ما باندې به ډېر سخت تمامېده او په ما باندې به ډېر ثقل او دروندوالی راته د وحي په دوران کې، هغه دا حالت چې کله به وحي راتلله مثل سلسله الجرس. او دا حدیث امام بخاري رحمت الله علیه راخستی، هلته بیا شارحین پکې وضاحت کوي چې دا خو دا آواز چې مثل سلسله الجرس نو په دې شکل ولې راته، سره د دې نه چې په دا ټلۍ وغیره نه په حدیثو کې د دې مذمت بیان شوی، هلته بیا شارحینو اوږد تفصیل کړی او د هغې تطبیقات ذکر کړي. دریم صورت د وحي علماء کرام لیکي نقش الکلام فی روعه. د نبی علیہ السلام په زړه مبارک کې او د یو کلام نقش راشي. څلورم صورت د وحي چې نبی علیہ السلام ته راتلله تمثل الملک بشرا، کله ناکله به ورته ملک او دې طرف ته فرښته د انسان په شکل باندې راغله. جبریل علیه السلام به د بشر په صورت کې راغی او داسې شته فرښتو ته او ملکو ته رب العالمین دا طاقت ورکړی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فتمثل لها بشرا سویا. نو اکثرا به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام چې راته، نو دا یو صحابي و چې رب العالمین ډېر زیاته ښکلا ورکړې وه او زیبایي ورته ورکړې وه، حضرت دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه. نو بیا به اکثر د مبارک په صورت کې راته. پنځم صورت د وحي هغه لیدل د ملک دی فی صورته الاصلي، په خپل اصلي صورتونو کې، په خپل اصلي صورت کې د ملک لیدل. نو دا یو صورت. او بیا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام لیدلی. آیت کې رب العالمین فرمای ولقد رآه بالافق المبین. دارنګې نورې نمونې هم شته، ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. شپږم صورت علماء کرام لیکي هغه د وحي دا دی چې بأن یکلمه الله وراء الحجاب. الله تعالی خبرې د ملک سره وکړي، د پیغمبر سره وکړي من وراء الحجاب، د حجاب نه اخوا کلام واوري او وینا واوري بس. اوم صورت د وحي علماء کرام لیکي هغه وحي د اسرافیل علیه السلام نه. وحي د اسرافیل علیه السلام امام احمد رحمت الله علیه یو حدیث راخستی په خپل مسند کې چې اسرافیل علیه السلام نبی علیه السلام ته یو ځل وحي راوړی وه او ما سوا د نبی علیه السلام نه نورو انبیاء کرامو ته اسرافیل علیه السلام وحي نه ده راوړی. څلورم مبحث چې نن موږ او تاسو ذکر کوو مولي صاحبانو هغه دی په بیان د تنزیلاتو ثلاثو کې. قرآن کریم مولي صاحبانو درې قسمه نزول لري، دې ته تنزیلات ثلاثه وایي. اول نزول د قرآن کریم دی من جانب الله تعالی الى اللوح المحفوظ، د رب العالمین د لوري لوح محفوظ ته. دا چې دغه نزول د قرآن کریم د الله تعالی د لوري لوح محفوظ ته په کوم انداز وشو، نو دا هغه مسله د قاضي بیضاوي لیکي چې صرف ایمان لرل پکار دی ور باندې، باقي دی کې نور د انسان عقل کار نه کوي. بس وی منه شرعاً ثابت دی او موږ او تاسو یې منو. دا یو. د دې نمونه سورې بروج کې راځي 20 او 22 نمبر آیت کې رب العالمین فرمای بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دا چې لوح چاته ویلی کېږي او د لوح ته محفوظ ولی وی محفوظه تخته، نو دا به انشاءالله تفسیر کې موږ او تاسې وایو چې دا تخته د څه شي نه جوړه ده او محفوظه د څه شي نه ده.
دویم نزول د قرآن کریم دی بیا د لوح محفوظ نه سماء الدنیا ته، دغه اسمان چې دا کم نږدې دی ځمکې ته چې دې ته بیت العزت هم وایي، نو دا بیا په یوه شپه کې شوی دی او هغه شپه علما کرام لیکي شپه د لیلة القدر وه. او دویم قول پکې دا دی څوک وایي چې دا 15مه شپه د شعبان وه چې دا کومه شپه را روانه ده. د دې آیت مبارک په ضمن کې انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. د دې آیت مبارک په ضمن کې ځینې مفسرین کرام لیکي چې د دې شپې نه مراد شپه د شعبان ده او د قرآن کریم نزول چې دی دا د دغه شعبان په شپه کې شوی دی. خدا ځان سره یاد ولرئ دا کم نزول چې د شعبان په شپه کې یا د لیلة القدر په شپه کې د لوح محفوظ نه سماء الدنیا ته شوی، نو دې ځکه علما کرام بیا لیکي چې دا نزول یو ځل و، دفعة واحدة و، یو ځل. دا همدې وجې نه قرآن کریم کې که موږ او تاسو وګورو دا د قرآن کریم د نزول دپاره دو قسمه الفاظ کارولی کېږي. یو کله راځي انا انزلناه فی لیلة القدر، انزلنا باب افعال دی. کله راځي الله نزل احسن الحدیث، نزل باب التفعیل دی. نو چې دو قسم الفاظ زمونږ او ستاسو مخې ته راځي، کله د باب افعال او کله د باب التفعیل، نو دې ځکه شارحین دا مفسرین کرام زمونږ او ستاسو لیکي باب التفعیل دا دلالت په تدریج او تکثیر کوي، او په باب افعال کې انزال وی جملتن واحدتن یا دفعتن واحدتن په یو ځل راتلل. سره د دې نه چې قرآن کریم کې کله باب افعال په معنا د باب تفعیل استعمالیږي او باب تفعیل په معنا د باب افعال استعمالیږي، د یو بل په معنا استعمالیږي، خو کم ځای کې چې انزال راغی باب افعال نو هلته به وایي مراد په اکثرو ځایونو کې نازلېدل وي په یو ځل، او کم ځای کې چې تنزیل راغی نو هغه به نازلېدل وي په دمه دمه. نو دا چې راغله انا انزلناه فی لیلة القدر، ګوره دې ځای کې باب افعال راغلی. الله تعالی فرمایي یقینا من قرآن کریم نازل کړی په شپه د قدر کې. نو دا نزول کم نزولو؟ دغه نزولو چې کم د لوح محفوظ نه شوی سماء الدنیا ته، دا په یو ځل باندې وه، ځکه دې ځای کې باب افعال راغی. او په ځینو ځایونو کې بیا باب التفعیل راځي، نو باب التفعیل بیا هغه وانه لتنزیل من رب العالمین چې راځي، نو دا بیا هغه نزول مراد دی چې کم نزول بیا د اسمان نه لاندې مځکې ته شوی دی. نو دا بیا په یو ځل نه دی شوی، دا تقریبا په 30 کاله کې بیا اتمام ته رسېدلی دی. نو دې کې بیا اقوال دي، څوک مولوي صاحبانو 30 کاله یادوي، څوک 60 کاله یادوي وغیره، مختلف قولونه پکې دي. پنځم مبحث چې ننني درس کې موږ او تاسو ذکر کوو چې د هغې تیرو په اعتبار 11 یا 12 جوړیږي، هغه دی په بیان د هغه قواعدو کې چې کومو قواعدو ته مفسرین احتیاج لري. تاسو چې دا تفسیر کوئ او یا د تفسیر کتابونه ګورئ، یو څه قواعد دي موږ او تاسو دې ته ضرورت لرو، دا به تاسو ذهن کې یاد کړئ ځان سره او لازم دي، خامخا باید واورئ. د مفسر د پاره دا د ضروریاتو نه دي، دا به خامخا اوري. اول هر طالب العلم لره یا دغه رنګ چې دی مفسر لره پکار دا ده چې دی د نحو ضمایر وپېژني. ضمایر پیژندل دا د ضروریاتو نه دي، څوک هم چې تفسیر کوي دا باید وپېژني، او دا ضمایر پیژندل د ضروریاتو نه ولې دي؟ دا قرآن کریم چونکې د رب العالمین وینا ده، معجز کتاب دی، په دې کتاب کې ایجاز دی، داسې اختصار نه چې هغه مخل د فهم وي. کله ناکله داسې وشي یو لوی جماعت رب العالمین ذکر کړی او د هغې لوی جماعت نه تعبیر په یو ضمیر سره وشي، په یو ضمیر سره، نو ضمایر پیژندل دا د ضروریاتو نه دي. لکه تاسو وګورئ څومره لوی کمال دی ضمایرو کې، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
والذاکرین الله کثیرا والذاکرات ورپسې وی اعد لهم مغفرة واجرا عظیما. څومره طیفې رب العالمین ذکر کړلې، اخره کې وی اعد لهم، رب العالمین تیار کړي دي لهم دې ټولو جماعتونو ته اجرا مغفرت او اجر عظیم. دې ضمیر کې څومره کمال دی. اوس که دا ضمیر نه وای خو بیرته به خبره د سره وای پلانی ته پلانی ته پلانی ته پلانی ته دې ته رب العالمین چې دې تیار کړي دي څه شی؟ مغفرت او اجر عظیم. وشوه نو دا ضمیر پیژندل د ضروریاتو نه دي، دا په ضمیر کې کمال دی. 20 نوع تقریبا ذکر شولې او رب العالمین په آخره کې هغې جزا ذکر کړله 50 سره په ضمیر سره. نو ضمیر وپېژنه. نو ضمیر وایي چاته؟ نو تاسې د نحو په کتابونو کې ویلي دي المضمر ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره لفظا معنا یا حکما. مضمر دې ته ویلی کېږي چې د دې وضع یا د متکلم د پاره راغلی وي، یا وضع د غایب د پاره راغلی، یا وضع د مخاطب د پاره راغلی، او چې غایب د پاره وضع راغلی او مرجع به مخکې ذکر وي یا لفظا یا معنا او یا حکما. لفظا ذکر وي دغې د پاره تاسو مثالونه ذکر کړي دي ډېر، او دې طرف ته معنا ذکر وي لکه دې ذکر راځي ونادى نوح ابنه، आवाज وکړو نوح علیه السلام ابنه زوی خپل ته. نو ګوره ضمیر نوح علیه السلام ته راجع دی په دې ذکر. کله مرجع مولوي صاحبانو حکما وي معنا وي لکه اعدلوا هو اقرب للتقوى، دا هو ضمیر ګوري عدل ته راجع دی، خدای تعالی وایي تاسو عدل کوئ او هو دا عدل اقرب دی تقوا ته. نو هو ضمیر عدل ته راجع دی، نو عدل خو مخکې نه دی ذکر، وایي په ضمن د اعدلو کې شته که نه عدل کوي تاسو، هو دا عدل اقرب دی تقوا ته. او کله مرجع مخکې ذکر وي حکما، د حکما د پاره مثال داسې دی لکه رب العالمین فرمایي فمن عفي له من اخیه فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. نو اداء الیه ګوره دا اداء الیه ضمیر عافی ته راجع دی، نو عافی خو مخکې نه دی ذکر، ولیکن فمن عفي له کې هلته ذکر دی. یا لکه دا یوصیکم الله رکوع کې چې موږ او تاسې وایو میراث ذکر کېږي، هلته بیا وایو لابویه ولابویه، مور او پلار د مړي لره هر واحد لره چې دی سدس دی. نو په دې ځای کې چې راغلی لابویه، نو ابویه ضمیر میت ته راجع دی، مړي ته راجع دی، او مړی خو په دې ټوله رکوع کې چې موږ او تاسې وګورو ذکر نه دی. نو علما لیکي حکمن ذکر دی، او حکمن سره کم ذکر دی په دې طریقه باندې، په دې طریقه حکمن ذکر دی چې میراث خو څوک د ژوندو نه تقسیمېږي، میراث چې تقسیمېږي نو د مړو تقسیمېږي. نو معلومیږي دا چې ضمیر دلته دا مړی مراد دی او مړی ذکر دی پکې. نو ضمایر پیژندل دا د ضروریاتو نه دي او دا اهمه خبره ده. د هغې ترڅنګ مولوي صاحبانو دویم چې پیژندل دي اسماء اشارات پیژندل دا د ضروریاتو نه دي، موصولات پیژندل دا د ضروریاتو نه دي، معرفه نکره پیژندل دا د ضروریاتو نه دي. باید ته دا وپیژنې چې دا معرفه ده او که نکره. معرفه کې بیا خپل مقاصد دي، په نکره کې خپل مقاصد دي. تعریف کې اغراض څه شی وي انشاءالله را به شي هلته درته وایم. او دې طرف ته په تنکیر کې اغراض څه شی وي، تعریف څه دپاره راځي، تنکیر څه دپاره راځي، دا ټول شیان مفسرینو ذکر کړي دي. خپل ځای کې موږ تاسو وضاحت کوو. دا هغه شیان دي چې د دې پیژندل د طالب العلم دپاره یا د مفسر دپاره یا هغه څوک چې هغه شروع په تفسیر د قرآن کریم کې کوي، دا دغه دپاره د ضروریاتو نه دي. تاسو فکر وکړئ مولوي صاحبانو، او دا تعریف پیژندل چې د ضروریاتو نه شو، نو کله تعریف په عالمیت سره راځي لکه محمد رسول الله، کله تعریف په موصول سره راځي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نکره پیژندل د ضروریاتو نه دي. نکره کې بیا خپل فواید وي، کله وحدت وي لکه جاء رجل، کله اراده النوع وي لتجدنهم احرص الناس على حیات، کله دوانه مراد وي، کله نکره کې تعظیم وي فاذنوا بحرب من الله، حربن کې ګوره تنکیر دی تعظیم د پاره. کله مقصود تکثیر وي په نکره کې ان لنا لاجرا، نو لاجرا راغلی په دې ځای کې نو ډیر اجر تینا مراد دی. همداسې ځه کله تنکیر د تحقیر د پاره راځي. افراد پیژندل د ضروریاتو نه دي، جمعیت پیژندل د ضروریاتو نه دي. خو لنډه دا طالب جانه چې تفسیر کې شغل لري او وایي چې زه تفسیر زده کما، پکار دا ده چې نحوي قواعد دا د دې نه خبر وي او د نحوي قواعدونه باید آګاه وي. او که چېرته د نحوي قواعدونه آګاه نه وي او خبر نه وي تینا، نو هسې ځان ستړی کوي. شپږم مبحث نننی د قرآن کریم اعجاز. دا چې موږ او تاسو د علماء کرامو نه اورو چې قرآن کریم کې اعجاز دی.
یا دا د علماء کرامو نه اورو چې قرآن کریم معجز کتاب دی. نو معجز څه معنا؟ یعنی قرآن کریم هغه کتاب دی چې خپل دښمن دا عاجزه کوي د خپلې مقابلې نه. څوک د دغې کتاب مقابله نشي کولی. چې هر کله قرآن کریم معجز کتاب دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده نو یو خو تاسو ځان سره دا یاد کړئ کلم چې الله تعالی انبیاء کرامو ته معجزات ورکوي دا معجزات په غټه کچه باندې علما لیکي دوه قسمه دي. ځینې معجزات هغه دي چې هغه حسي وي او ځینې معجزات هغه دي چې هغه معنوي وي. حسي معجزات او معنوي معجزات. فرق د دوانو دا دی د معنوي معجزاتو په نسبت باندې دا حسي معجزات معاشره کې مؤثر ډیر وي خو لیکن دغسې حسي معجزات دا اکثرا د پیغمبر تر ژونده پورې تړلي وي. چې کله هغه مبارک وفات شي معجزات هم لاړ شي ورسره. یو شی شته دا معجزات د پیغمبرانو تاسو چې اوس کې هم داسې مه ځئ ښه ما خو اراده دا وه چې زه درس ختم کړم مجلس کوو لږ پاتې دی لږ مجلس کوو سره کښېنئ دس مو لږ نه. نو دې ځای کې تاسو وګورئ دا معجزات ظاهرا د انبیاء کرامو دا حسي معجزات مؤثر وي خو لیکن د وفات سره ختمیږي. خو دغه معجزات د انبیاء کرامو چې انبیاء کرام وفات شول نو هر نبی دغه په امت کې خو اولیاء وي بیا د دې اولیاء کرامو په لاسونو باندې خلاف العادت یا خرق العادت کارونه ښکاره کیږي. خو دا کوم شی چې بیا د دې اولیاء په لاس ښکاره کیږي نو هغې ته خو کرامات وایي. څه شی ورته وایي؟ کرامات ورته وایي. او د دې کراماتو په باب بیا علما کرام لیکي چې کرامت د ولی دا معجزه د نبی وي. د یو پیغمبر د امتی په لاس چې یو کرامت ښکاره شي دا د ده د پیغمبر معجزه ده. او د ده د پیغمبر معجزه ولې ده؟ د دې وجې نه علما کرام لیکي دا کمال چې رب العالمین ده ته ورکړی خو د پیغمبر د تابعدارۍ د وجې نه یې ورکړی. او که د پیغمبر تابعدار نه نو ده ته خدای تعالی کرامت ورکو. فرق د کرامت او دې طرف ته د استدراج په دې ځای کې دی. د کرامت او د استدراج فرق په دې ځای کې دی. که د یو تن په لاس یو کار ښکاره شه او دا کار و خلاف العادت دې شخص ته وګوره چې دی متبع د سنتو دی که نه که متبع د سنتو نو کرامت به ورته وایو او که تابع د شریعت نه نو دې ته استدراج ویلی کېږي. د همدې وجې نه علما کرام لیکي علامه آلوسي قول راخستی اذا رأیت شخصا یطیر فی الهوا او یمشي فوق الماء نو فلا تغتر به. وایي کله چې تا یو تن ولیده چې یا په هوا کې الوته یا دې ولیده چې د اوبو د پاسه روانو نو سمدست پې دوکه کېږه ما چې دغه دی د خدای بزرګ مې ولیده. وایي دا کار مه کوه. ولې؟ وایي ته د ده د عمل او د ده عقیده او د ده منشور شریعت ته وړاندې کا چې اعمال او کړنې د ده مطابق د شریعت دی که نه کوو نو دا کم څه چې د ده نه ښکاره شول دا به کرامت وي. او که چېرته دی خلاف د شریعت وه نو که څومره دغسې کارونه د ده په لاس باندې ښکاره کېږي دې ته به کرامت نه ویلی کېږي دا به استدراج وي. نو د کرامت او د استدراج فرق منګه او تاسو په اتباع د شریعت او په عدم اتباع کوو نو د دې نه معلومیږي چې د ولی په لاس کم شی ښکاره شي هغه به د پیغمبر معجزه وي. تاسو د کتابونو کې وګورئ دا خبره درته لیکي چې کرامات د اولیاء حق دي او منکر د کراماتو د اولیاء نه انکار د کرامت د ولی نه دا انکار دی د معجزې د پیغمبر نه او انکار د معجزې د پیغمبر نه دا انکار دی د قدرت د رب العالمین نه. نو دا حسی کرامتونه یا حسی معجزات مؤثر وي خو د وفات سره ختمیږي. او یو بیا معنوي معجزه ده لکه د هغې معنوي معجزاتونه او عقلي معجزاتونه چې رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي یو د هغې معجزاتونه هغه قرآن کریم دی. دا د محبوب معجزه ده او دا به د قیامت تر پورې باقي وي بیا به ځي. ولیکن دا چې معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دې کتاب هغه وجوه د اعجاز څه شی دي کوم اسباب دي چې د دې اسبابو په وجه باندې دا کتاب معجز دی او خپل دښمن یې د خپلې مقابلې نه عاجز کړی. نو لږ وقفه کوو مختصره دا وایو انشاءالله. اللهم صل علی سیدنا
د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.